दा जहन्नमियान बा द जहन्नम तरफ ता टेलवाले कीगी और शड़ले कीगी बा टूली टूली लोए लोए डले बई और द जहन्नम तरफ ता बरवान हत्ता इज़ा जाऊहा फतिहत अबवाबुहा दा जहन्नमियान चे जहन्नम तर औरसी नु दा वक्त के बाद जहन्नम दरवाजे वर्त कोलौश मालूमी की दा चे दे नमख के बाद द जहन्नम दरवाजे तरह पोरे बंदी चे तरसो पोरे दा जहन्नमियान वर तरा रसीदली दा यो नुक्ता याद अलरे चे द जहन्नम दरवाजे ब तरह पोरे बंदी हुई चे तरसो पोरे द जहन्नम खलक वर तरा रसीदली उलमा वही चे दी के राज सदे वह दे के राज दादे चडेरा लोया लार दा जहन्नम तदरा से दो दपारा कपलारमम सौजर पैदा कर और सवजम पैदा करा नुला रसीदली नहीं के देशी चिखलाश ऐन चिद जहन्नम रसीदो पूरे तेस वजह पैदा न की और दरवाजे तवरो रसी नु दगा वक्त के बफतिहत अबवाबुहा द जहन्नम दरवाजे वर्तलरिश सो वक्त की जहन्नमियान न नौजी जहन्नम दा नो कुरान करीम के अल्लाह फरमाई लहुम मिन जहन्नमा मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश दे जहन्नमियान द पारबा प जहन्नम सरम के ख्वेशी च दे दा तपश बार नौजी और दा जहन्नमियान पे के खखुड़िन वो सवाल पदे मकाम के दादे दा जहन्नम चिदे दा खो अल्लाह पाक काफिर वाला जोड़ करे दे मुसलमानों बसा अली अजीजानो द मुसलमानों हाल बदाई चाच ईमान रोड़े उस ईमान पे जंदल पकार दी चिदा ईमान रोड़ल सतावल पाकिस्तान के होई पे जंदल ग्रान कार जगह पाकिस्तान के ईमानून वाड़ो पता न लगी नो पाकिस्तान के ईमान दासी शेदे लकदड़ंदो खार था या अति तले दासी खारो चटोल पकड़ांदो से चाती वरा गए नो दे अड़ंदो डेर शौक हो दाती उगूर चा वर्ता आवाज को चा फिजान और आशई अति रागले उस खुदा पे पोएगी चिता स्वाति पे जना इनकना या हम चरतली दले हम देव कना नौती दारंदर अगली दियो रुन सड़े खो अर्शे का ख्याल कई पलास गुल नो चिदारंदर दे अतीना गेर चापेर शिवी दी चाड़ुन लास दाती पखेटा लगे दले दे चाड़ुन लास दाती पखपा लगे दले दे द चाड़ून लास दाती पर लकाई लगे दले दे द चाड़ून लास दाती पर खरतम बांधे लगे दले दे जाती उली दो नासड़ी के तपोस को जाफिजानो साहिबानो आती मुली दो वे चाओ जी उमली दो अरमान मोवत वे संग शेवती द चालास चे दाती दी खपे का लगे दले
ویل داسې یو کلک غوندې کوتک غوندې و ځکه چې هغه ړوند دا خیال کړی چې اتي جوړ دغې ته وایي اخپنېغه غوندې بل ړوند ته یې وایي چې اپیجي صاحب څنګه شی و اتي وی داسې یو ډډ غوندې شی و د چا لاس چې د اتي خېټې ته لګېدلی هغه تعبیر دا وکړو چې اتي جوړ دغې ډډ شي ته وایي بل ړوند یې تپوس وکړو چې اپیجي صاحب اتي دې ولیده وی چې اوجي څنګه شی و وی داسې د غوښې یو دومره پوتړی غوندې و بل نه یې تپوس وکړو چې اپیجي صاحب اتي څنګه شی و وی څه د تارونو ماشوړه غوندې و چا لاس چې لکۍ ته لګېدی نو زمونږ په ملک کې اسلام چې دی هغه د ړندو اتي دی که څوک حج ته لاړ شي هغه کې دا خیال کوي چې جوړ اسلام دغې ته وایي چې دا زه حج ته لاړم او رالم نور چې کوم ارامتوبونه مې خوښ یا به کوم که چا چرته په غلطۍ مونځ ته راغی جومات ته هغه کې دا خیال کوي چې اسلام جوړ دغې ته وایي چې بس مونځ مې وکړو نور څه وایي زه مسلمان نه یم هغه دی مونځ مې وکړو نور چې څه خوښ یم که چرته یې روژه ونیوه یا یې تراویح وکړي هغه وایي اسلام دغې ته وایي تاسو خیال راغلی حکومت ته که ووایي چې اسلام وایي نور څه غواړي هغه دی شرعي آرډیننس هم پاس کو که شرعي آرډیننس هم پاس کو نور اسلام څه ته وایي تاسو حکومت په دې قهر اخته دی مونږ په دې قهر اخته یو حالانکه اسلام د یو ټولې مجموعې نامه ده اتي یوازې خپې ته ویلی شي تاسو وایي یوازې خپې باندې تا اتي نامه ایښوی شي هغې ته به خپه وایي یوازې لکۍ ته تا اتي ویلی شي یوازې هغه خړتم ته تا اتي ویلی شي یوازې خېټې ته تا اتي ویلی شي او کنه دا ټول را جمع کې د دې مرکب ته به وایي چې دا اتي نو اسلام یوازې د مونځ نامه نه ده نه یوازې د حج نامه ده نه اسلام په ملک کې د شریعت بنچونو جوړولو نامه ده اسلام درته وښیم اسلام د دې نامه ده چې پرون په مکه کې دماکه شوې وه تاسو ته پته لګېدلې وه په مکه کې د بم دماکه شوې وه پرون حج خلاص شو او په 10 ورځو کې سړی پیدا کړه چې دا دماکه چا کړې او د 14 کسانو نه پرون سلونه قلم کړه اسلام دې ته 14 کسانو نه پرون سرونه قلم کړه اسلام دې ته ستا په ملک کې په قرآن کې بمی خو په قرآن قرآن اوسم پروت دی دوی سره ما په خپل لیدلې داسي او داسي او داسي او داسي څلور ګوټه قرآن شلولې دي او بیا پاږي کې بم فټ کړي هغه دوی سره د سړی ونیو 15 کال وشو چې په قرآن کې بمی خو هغه سړی تر اوسه پورې په حوالات کې او جیل کې پروت دی تر اوسه ورته کړه نه دی او اوس خو د ښځو زړه لږ نرمي د ښځې باچهي ده اوس هم چې څه خوښه ده هغه کوئ انشاءالله هېڅوک به درته څه نه سم چې خوښه ده که د چا مال لوټ کوئ که د چا ابرو لوټ کوئ که د چا بچی تختوئ که د چا موټر تختوئ که د چا لاری تختوئ که د چا کور وانوئ که د چا زوی وجنئ که د چا لور ته لاس اچوئ سم چې خوښه ده هغه کوئ ښځې نرم زړه والی ای به وایي چې دا څه وشو دغه وشو دې کوونکو ته غږ مه کوه اوس داسې ملک تاسو ملک هغه دی
د چې په لاره روانې په لاره ته خو ځمکې ته لاس ښکته کړه او چې ځمکې ته لاس ښکته کړې غړپ د دې سټ نه به دې ونیسي چې د سټ نه دې ونیسي درته به وایي ما تفعل څه کوې وایي جي دا شی د ای شی نه خسته دا شی دې راوچت ولې کړو سره زر پراته وي ته خو لاس ورته ټیټ کړه لاس نن خو د مور د غېږې نه بچی پټوي هر سړی غل هر سړی غل مونږ ټول غلی قسم په خدای دی هغه ورځ مې یو تجربه وکړه یو تجربه مې وکړه په یو ډېر لوی ولي باندې چې زما مخکې به ځان د ملا د پیازه زوی ګرځو ما ته یو ورځ وی ما ته مولانا صاحب د ډېرو مليانو نه زما ایمان علم مم کړی دی منځونه هم کوم تهجد کوم خدای مې دې نه نیسي دی را روان دی او ما د سلو لوټ وغورځولو داسې کټ کړی او زه ته اوس داسې په ترس روان شوم او په دې یو سترګه اوس دته ګورم او چې دا لوټ ته داسې راوړتو نو د سلو لوټ خو ښکاري که نه تک سوري چې راورسېدو نو اول یې پې خپه کېښوه چې خپه یې پې کېښوه نو بیا یې پې ځان بودري کړي دا چې ټوکر غوندې ووالی او ځان یې وغورځولو او په لاس یې راوچت چې راوچت یې که زه ورپسې واپس راتم صاحب دا تاسو چې زه لږ ډېر ښه یم سلو لوډ درته چا نه دی غورځولی ته پوه شي که نه سلو لوډ درته غورځوم بیا به درته وایم چې ته اوس اعلان وکړه که نه چې دا د چا دی یو سړي چرګه چېرته مونتې وه چرګه چا ورته ویل چې څه شی ومومي نو درې اوازه به کې چې دا شی د چا دی نو د اوس چرګه په صادر کې پټه ترخ کې نیولې ده نو وایي چې کسکا مرغي دا مرغی به پټ غوندې کسکا مرغی نو چې زه ورته رالم نو د لاس نه مې ونیو چې ومې نیو نو ما ورته چې یاره داس چل دی یو تازه مسله مې کتلې ده او تا ته یې ښوم وایي چې څه نو دا قصه مې ورته وکړه دا د چرګې چې چرګه چې څوک بیا مومي نو درې اوازه به کوي ویلاو جی مسله خو همداسې ده نو زه شاته لاسونه د دې کمیس لاندې په دغه وروستو بډه کې هغه لوټ داسې وټومبل خیر ما ورسره خبرې اترې وکړې نو بیا مې ځان ورغاړې ایسته مالزه خدای په امان او د کمیس لمن مې پرې اوچته کړه او وروستونه مې تیا لوټ راوړي ما تل دا دې څه وکړه ما دا د لوټ اواز ونه کړو نن اتمه ورځ ده چې ما نه پټ ګرځي او په جماعت کې هم نه وینم نو دا مې ورته وایي چې نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغه منځونه د ستاویرو کی او دا روزي د ډېرې ډېرې پتا باندې وجاړي حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے د حلال او د حرام تمیز در کې نشته نو روزه به دې څنګه وشي
دا زمونږ نو عزیزانو عرض میں داو چې اسلام یوازې د منځونو نامه نه ده اسلام یوازې د تقریرونو نامه نه ده چې ستاسو په مخ کې لوی لوی چغې وام اسلام یو بل شی دی چې هغه تر اوسه مونږ پیژندلی تاسو خیال راغی هغه ورځ مې یو افسر ته وی ما ته وی ودی کته په غریبانو سایکلونه تقسیمیږي ما ورته ویل اسلام دیتا نه وی اسلام والله العظیم کدی ته وی چې غریب ته سایکل ورکړه اسلام دیتا وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې گشت کول لارې د یو ونې لاندې نری غوندې اور بلی نو دی ورغی چې ورغی چې ګوري یو ښځه ده په نغري د پاسه کټوای خیداو درې ماشومان بچي ورته ناست او چا بچي وجاړي نو دا په دې کټوای کې داسې سمسای ولړي او سکړ کړ کړ غوندې आवाज وشي ا ماشومان بیا سم بیا چې هغه وجاړي بیا دا چلو شي عمر فاروق لري نه ولاړ دی او دا تماشا کوي ورنږدې شو چې ورغه ورتل بډای د سکه ورتل زخ خپل کار کوي لار وې لار لنډوا کار دې سده چې د درمندو تپوسونه کوي چې دا سکه ځه اوس بډای ته دا پته نشته چې دا امیر المؤمنین دی وینا بډای حل بغیر وینا می پیدا وینا ودا درې بچی می دي نن درې مسلورم اورز د چې نهر زمیر اجازه نه راکې چې چانه سوال وکړي په دې کټوای کې می کاڼي چولې دي او تلاندې می اور بل کړي چې دوی لوګه ډېر تنگ کی نو زه پکې سمسای ولړم او کړکړ आवाज چې دوی ووري نو یقین راشي چې مور راته صفخای لګیا نو په دې چل نن سلورم اورز د چې دی له دوکا ورکو عمر فاروق ورته وی چې تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی ورکړ نو بډای ورته وی چې د دې امیر المؤمنین دی خدای تباہ او برباد زما څه کار دی چې زه په امیر المؤمنین پسې ګرځم او درخواستونه به ورکوم زما څه کار دا د امیر المؤمنین فرض دی چې هغه راشي او مانه تاسو کې چې تاسو څه تکلیف ونشته زما کار ته راځي او مانه به تاسو کوي چې تاسو څه تکلیف ونشته حضرت عمر په جړا شو نو ډېر وجړ چې خدایا دې بچو چې دا سلور ورځې نهار زما په حکومت کې تیر کړه خدای د دې به زه تعالی څه جواب درم د دې جواب به نن وګوره دا خدای پیژندل قوم چې د خپل ملک چینی ورکړه بل ملک 36 लाख टन चीनी बल मल्क ته ورکړه داغه پرمټي چاله ورکړو او 36 लाख टन चीनी ورکړه کم ملک لا او په پرمټ کې هغه کم کروڑونه روپیو ګټلې او ستا ملک د امریکای چینی درته راوړې ده او پاغه چینو کې سره اچولې اوس بخون لادا کوي چې
سره خو خلق فصل تاجی کنه سره پیژنې سره پیژنې نه پیژنې وای تور ګیره مشوسکینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ او سره بخوري نو سره دی وخت کې خلق غنو لاچي خوان بلادای چې دار سړي په خېټه کې غني زرغونه شي او داغه هغه تیغي چې د خلینه مروزی او کده بل زینه مروته مروي علاوه یوټیلیټی سٹورونه هم کولاو کړی دي یوټیلیټی نو په فقیر آباد کې یوټیلیټی سٹورونه کولاو دي او د پیپل جنډې په ولاړې دي نو دې زینه په 500 روچینو پسې زی 60 روپۍ به پرشکا کې ورکه او البته 2 روپۍ درته چینی ارزانه ملای ایک پا قلم تندر پریوزه پڅا شرم به مو شرمېږي کنه وای دا د اسلام امر واستو ارزان سٹورونه هم کولاو کړی یوټیلیټی سٹور دی ولې کولاو کړو د 36 लाख टन چینو پرمټ دی چاله ور کړی کتنن دبل حساب کې والله کتن د اخلاص شې دی حساب نه د اسمان ډېر لوی فرعونیان د زمانه نست و نابود او پایمال کړه ذره کړه چې چرته د وخت پتاونه لګید وقتی طور خو به ته مزي وکي د دې به حساب ورکې تنن په بل پسې حساب لګرځي سبب ته حساب او حساب دی وکړو چا سره دی حساب ورشدانن عربونه او کربونه دولت چې ور سره په 15 کالو کې راغلي دوی سره حساب وکړي کنه چې دا دي کم ځای نه وروړي پرون د خر نو او نن په یونیورسيټي کې د اتیا لکه او په 1 کروڑ بنگلا غستې دا دي کم ځای نه وروړي دې سره حساب پاکستان حکومت نه کوي حساب وا سره کوي چې باټینګر دی والی ګران خرج کړ الوګان دی والی ګران خرج کړ او महंगाई पे कड़ी नजर रखी हुई है और प्लानिंग की ही है हिसाब ما سره ورشستا په ایرپورټونو باندې الته چې د کسٹم خېټه مالش شي اپراتیر شي او غریب سره عربو ته تللی دی خزو بچوله جامې راغستې دي نو کسٹم انسپکټران یې ونیسي نو کینی ورته لیست جوړ کی ورکه دي په 3000 کسٹم ورکه په 4000 کسٹم تاسو خدای تباہ او برباد د سیټ عابد سرزر پلانچونو کې راځي په سمندر کې باغې کسٹم نه لګي غریب چې کفن راوړی دی باغې دی کسٹم لګي داس ممل او ډېر خمل خدای دې نور پام په بدو کې دې قوم ایو سړی او دوه خزي یوې پسې تبر راواغستو ویلورېګه کې مقوم نو بل خزي आवाज وکړي چې یا الله وਹੀ خو په تیروي ورته پام مکه مطلب دا و چې په تیروي هوا چې بن مې نه خلاصې وشي نو زویم چې یا الله د دې حکومت په تیرو پام کې یوټیلیټی نه چې د مسورو دال پسې دا قوم ړوند شي دال جنو پسې ړوند شي غوښه پسې ړوند شي الا به مالا مزرعه تاسو دین پرېخه اسلام مو پرېخه ده خدای او رسول هم پرېخه خدای تاسو پرېخه چې خدای پرېخه نو د ځان تماشې به وکړي لګ مودا کې بدر تا وخه کال دوه کې که تاسو په ارشي پسې در په در خاورې په سرونه ګرځېدئ نو دا ګیره بني تر څو پورې چې خدای ته راجع شوي نه یې او د خدای نم د خپلو کړو ګناهونو معافیا دي دنیا کې به داسې پریشان یې او د مرګ نه وروسته به جهنم ځي هغه جهنم چې سر به پې پروت وي چې تبار وتی نه شي نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړئ فکر وکړئ مونږ غلی یو غله نو د غل انجام به څه د غل انجام به څه هر سړی په خپل رنګ کې غل
دلته یو سړی دی لوی جیداد مال فیصله راوړه چې میراث دی او دا مال دومره د خويندو کیږي دومره د درونو کیږي ما تل چې خويندې پکې چا راوستي او داسې بوډا دی چې کورم ورپسې وران دی دا بوډاګان دا موسی علیہ السلام قوم چې عذاب پر راغی نو ځوانان بيزوګان شوي او دا سپینګری پکې د خنزیر پشي نو یقین مې راغی چې خدای تا چې څه کې ډېر خیر دا سپینګری د زکه خنزیران کړو چې داسې وکړ خو دې پکې لا چاره وست نو مال دا ستاسو پلار مال نه دی ول دې هغه پر واچ کې مړ دی قرآن وی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې د الک برخه روپای وی نو د جنې به اتانی د خور حق او روپای ضرور حق نن ستا ملک لونو لا خويندو لا میراث ورکړي دا پښتانه اول خو پښتون شته نه دا خو ټول دغه شي نه دي د بلارو کې چې ډولکه خې جوړې ورته غړيږي پښتانه دغه شي یا اوس په 11 تاریخ زموږ د ملک محترمه بے نظیره را روانه ده هغه د پاره با صاحب د ملیشیا ډانس کیږي په شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ دی نو هغه له د اوسنا ریلسل شروع دی هغه ملیشیا والا ټریننګ ورته کوي چې هغه وخت کې دا هغه په مخ کې په دې غډا کې چرته خطا نه چې تیر نه وځي چرته ناجینای برازي او استاد ملک غټ غټ پښتانه به ورته غړي نو پښتون غړېدون کې قوم دی د بار ملک ته چې لیډران بادشاہان لاړ شي ای د خپل ملک مصنوعات ورته خي کارخانه ورته خي د ترقې سامان ورته خي وسلې ورته خي زمونږ صوبه سرحد ته چې د بل ملک بادشاہ یا د خپل ملک بادشاہ راشي مونږ ورته خټک داس پیش ورته یو خای چې زمونږ د ملک ټول دغه څه ډمان زایرورا خلاصېدم نشتا پوښتنه آرام چرته کې نه زویم چې ټنګو والو لم مراسم قسم په خدای کڅتی دغه بزرګ می چې هغه ورځ د 100 روپو په لوټ کې لیدلې زما خو چې راته په دیوال کې نه وېز غلې په یقین نه راځي الله دې امان راکړي اوس ویم چې چرته وی ګورم راضی کما چې بس غلطی در نشي او توبه او باسا او ما نه پټېګم کور نم داسې ټیموزي چې ما خدای دې فضل وکړي او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وشو خډه راخله او کني د عقل نه بار ده د یو قبر سره جمعات باغی کې کوم امام بچ ورغه ته تختې نه بنا یو نه ما تاسو کو چې حرکت تی ول راو تختې تا ته ډېره تنخواه ملاوي ما ته مولانا سے په خدای مې دې قسم کې شپه به سم لاستم دې قبر نه بل سپوغه پارا وتا داسې غپا به پکې جوړه شو چې ما بل چې ګردا سپي په جمعات راوخته ما خوري متزکه او تختې نو موږ په قبرونو کې د سپو په شان غاب دا خو چې شدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکارور لړمان راوتی خلکو لیدلي خلکو نه دي ما لیدلي ما او کچا ټټو کنو بوزمه ولا خیمم تاسو پوه شئ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمون مرګ په خدای خبر چې څنګه دی د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانہ کې تا سوچ مکوئ دا تصور مکوئ مونږ به د ایمان دولت سارانه ولک تپوس کوي چې زه تماچی جوړوم الته استاد راتوي چې دا ګټه آرامه ده مالغه استاد دې کوم د امام دې دا علاقه خلک پودر خرڅي چرس خرڅي یتیم خرڅي غلي کوي ډاکي کوي اجرتي قتلونه کوي
نو استاد توای چې تاسو قلبي کې دغه خوراک وته کې خدای دې خانه خراب نو موږ د مردار خورو امامان یو زموږ ټول خوراک مردار دی زه سوالای شم چې دې جمعه تعالی کا روټای دی راوړی دا دې پالاله غټلی کا پارام دا ویلې شم او چې راوړی بس پلاته ورته و چې په تندر دی ولګي اوس څه چل کې ماجدانو خپه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی شم پادیره چې دا پلیت د جنازه زه نه کوم د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د زندگی ما ته معلومه ده دا مونږ ویلی نو په وطن چې د ګنګای سیلاب راشي ا د ګنګای سیلاب نه جماعت هم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناس ته لوی واسکټه چولې پیر صاحب دوانه به منو او د غلا پیسې ولا ورکه او الله سوچت کی چې خدای دې د خندیر بچي نورم لوی خلک بچ کیږي نه لا هغه خلق لا اوس مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه غوندې به څوک چرته پیدا کړي جنازو سره بنتلو بالکل نه طالبان ورته حضرت ولی ولزه چې روان شم جنازې سره مړی ته وګورم نو ایمان ور سره نه د ایمان رواني ما تکشف شي داغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې لا نه ځم حضرت لاہوری بکم جانا پیدا من کو په 2 او 15 روپے د اتو والو جنتو ټیکټ ورکړ معززانو عرض میں جاؤ کہ سبحانک اللہم یو سبحان بس کد دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیا ونکي د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو د بخاری شریف اخرینه حدیث اخرینه چې بخاری په ختم شوه اغوی دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمې دي په ژبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي کومې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بلم لا سوچتا چې داغي پاکي څوک بیان کړي سوچتا مونږ کوئی بیانو مونږ هو کله اوقاف وزیر دی جمعه تراشی ورته وای وزیر سے دا زه استاد خپل قابل چرته چې ته خدای راوست توقاف وزیر ته وای چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیم شپه ورځ مردار او پلیت او ګندګي ده وای دا زه چرته د دې قابلو چې استاخ په مبارک ورته راځي هغه وجه څه چې درکی پکې او نواز شریف کا چرته راغی واه واه راشه کې ګوري بجلیګر مولا بسو پپړو راټینګ
و نواز شریف قربان دې د خوایا مخ نش ستا د خوایا مخ الله می ته کروڑ زله قربان او کا غلام ساک را استاد د خوایا سر نه قربان دا داسې قوم او دای مولیان نازیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لار روانو نور غله ناست نو چې ناست هغه ورته لکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو سمې لقزوا غلو نور غلو ته आवाज وکړو چې څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو مطلب دا و چې غله تاسو مې غله مونږ مې نو ماما چې څنګه یې دغه سیو پرون میرے مولانا ته ویل زما خبرې ګرانې شوې دي خدای خبر چې دا خلک پې پوهېږي ټوکرای به ورسره کېږي دا په دوی د خدای پاک د نوح علیه السلام طوفان راوړي چې هلاک شي دا قوم دا د هدایت قابل نه دي او نه به دې نه پس دې رذیل قوم ته هدایت کېږي دا ذلیل قوم دې ته هدایت وکړي نو چې څومره حرام توب دی نن ته ګوره په غریبو څومره او خدای پېژندلي م په ځای چې سهار راپاسي د سپي غوندې سپېږمې راکاږي چې خدای چېرته مرداره به وي او که به وي نازیزان عرض مې دا و چې دا خدای مونږ پرېښی دی او بنده مسره کړی دی نو په شرمونو وشرمېدو او رسوا د زمانې شو اوس پیران صاحبان خو ښه خلق دی که ورشې ورته وایي چې زه چې بېګاله په خره سورېږم دعا راته کوم درته دعا کوي ایو په دې ډب نه دي ورته بېګاله د چا په کور ورځمه لوټ کوم هم دعا کوم خدای دې کامیاب دا غله د شپې زیارت ته ورشي وای بابا ښه جنډه بدله راوړم او غلاف به م در باندې واچوم که شپه مې کامیابه شوه او داسې دغه پیران تاسو نه کړ چې د بې نظیرې په حکومت کې ورته لوی لوی ګیرې او دا ځانونه برش کړي وو او ورته ولاړه وه سینګار کړی و تقریر یې کوله د پیران صاحبان ورته ناست وو که نه خاورین په سر وي خبر ته نه یې نم لیدلي دي دلته راغلی وه دې ګورمنټ هاوس ته هم مونږه ګیرې میرې ګومنس کړې وې داسې ورغلي تحفې م هم وله ورکړې د کتابونو هغې ته تحفې د کتابونو څه ضرور قربان دې شم جینۍ ویل خدای دې کامیاب